دیخوا تاسو دی ایمیج ته وګورئ د خپل یوټیوب دپاره یا د فیسبوک پیج دپاره داسې ایمیج به څنګه جوړو دا څنګه تاسو په سکرین باندې ښکاري نن سبا کې خلک د زیاتره جوړوي په خپل یوټیوب او فیسبوک باندې لګوي نو داسې قسم د ایمیج به څنګه جوړو د خپل نارمل ایمیج نه طریقه دا ټوله ښیم ویډیو رستر اخره پوری وګورئ ټول نه مخکې دلته د سکرین ریکارډینګ تاسو ګورئ زه تر سکرین ریکارډینګ کوم او ګورئ ټول طریقه درته ښیم تاسو به یو تصویر سلیکټ کړئ فار ایگزامپل اوس ما سره دا تصویر شو زه اوس غواړم چې دې ځان دغه ایمیج جوړ کړم دغه د یوټیوب دپاره د فیسبوک دپاره او زه پې ولګوم زه اوس دې ایمیج سره څه کوم ګورئ دا ایمیج چې ما سره کومه دی دا ما سلیکټ کړو زما سره د ایمیج سیټ دی زه دې نه دا پیکچر جوړوم ټول نه مخکې به زه راشم ادینه زه بیک ګراوند ختموم نو بیک ګراوند طریقه کول خو په لپټاپ باندې کېږي ډېرې طریقې ته اسانه طریقه ښیم کروم به اوپن کړئ داسې دلته تاسو ولیکئ ریموو ډاټ بي جي دا به تاسو دلته کې سټارټ کړئ ګورئ دلته تاسو لوډینګ شو دی دا ویب سایټ به تاسو اوپن کړئ دلته کلیک وکړئ اپلوډ ایمیج ګورئ دا ویب سایټ به تاسو ځان سره کولاو کړئ نو په دې ویب سایټ سره بس موږ دا تصویر نه بیک ګراوند ختمو نو ګورئ دلته کې دا اپلوډ ایمیج به داسې کلیک کوم دا چې ما کلیک کوم ګورئ دلته ما سره تصویران ټول لا خلاص شي ګورئ دلته کې زه به دغه تصویر سلیکټ کړم د کومه چې زه بیک ګراوند ریموو کول غواړم نو زه دلته کې ګورئ د بس دلته کې هغه ایمیج چې کوم و زما سره زه بس دلته کې راشم داسې به کلیک وکړم ګورئ دلته بس خپل ایمیج د دې نه راواخلم ځان سره فار ایگزامپل ما سره دا شوی ګورئ دلته بس ایمیج سلیکټ کړم دا ګیلري به زه کلیک کوم داسې اوس بس دلته کې ایمیج وګورم دا دی ما سره د ایمیج ما داسې کلیک کو ګورئ ایمیج اپلوډینګ سټارټ شو ګورئ دې نه وروسته بیک ګراوند ویب سایټ ماته ریموو کړي او مخکې وروسته پروسس کوم هغه راته کې هم ښیم ګورئ ټول نه مخکې اوس دلته کې دا لوډینګ شروع دی تقریبا 10 سیکنډ 5 سیکنډ کې دا بیک ګراوند ریموو کړئ دونه به دې لږ ویټ کوم نو انټرنیټ سپیډ هم لږ سلو دی نن ډېر زیات نو په دې وجه ټایم یې لږ زیات واخیستو بیا هم ویټ کوم اوس ماته ایمیج بالکل کټ کړی شوی ډایرکټ پی ان جي فایل کې ګورئ دا بیک ګراوند ریموو شو ګورئ دا ایمیج ما سره راغلی دا ګورئ او بیک ګراوند ما سره ریموو شو نو په دې طریقه سره تاسو بیک ګراوند هم ریموو کولی شئ که د هر څه لپاره وي ګورئ اوس دلته کلیک کوم به ډاونلوډ باندې په دې بټن په دې هیڅ ډول کلیک نه کوئ سره پیمنټ غواړئ سره پی سي غواړئ دا نارمل وي تاسو به دا ډاونلوډ کړئ ډاونلوډ باندې کلیک وکړئ ایمیج درې ډاونلوډ شو ګورئ دا زه اوپن کوم ګورئ ایمیج ته وګورئ دا وګوره بیک ګراوند ټی لاړ اوس په څه کوم مخکې اوس په زه راشم دې خوا دلته کې به پکسل لیب نوم اپلیکیشن کولاو کوم ګورئ دلته کې دلته به څه وکړم دلته به زه نیو پروجیکټ اوپن کوم ګورئ نیو دا ما نیو پیج چې دا کله اوپن شي بس چلو کوم دلته کې ټول نه مخکې دلته به زه سایز چې کوم زما سره ګورئ ایمیج سایز دا به څه وکړم دا به کسټم نه پرېږدم دلته کې دا ګورئ 1280 1280 سیټ نه 1280 دلته 1280 دلته به تاسو دواړه سلیکټ کړئ چې بالکل داسې اصل ورګوټه ایمیج تاسو سره کولاو شي بیا به څه وکړئ د بیک ګراوند کلر تاسو سلیکټ کړئ نو دې باندې تاسو کلیک وکړئ ګورئ دلته کې دلته به کلر سره راشي ګورئ تاسو ګریډینټ کلر یوز کوئ دا یوز کوئ ور داسې دوه کلر یوز کوئ نو څنګه تاسو کوئ ګورئ فار ایگزامپل ساده بیخي زه هم چې بیخي تک زیړ کلر ولګوم یا ریډ کلر ولګوم دې نه بیخي ساده کلرونه سره والم دا ګورئ بیخي ساده کلر ما راواخیستو مکمل اوس په سوا کم دلته کې اوس دلته کې کته شي ګوره زه اوس هغه ایمیج چې ګورم اوس واپس دې ته واپس هم دلته کلیک وکم په دې بیا امپورټ ایمیج باندې کلیک وکم او بل سره هغه ایمیج دلته سره کولاو کوم ډورل دي کې مده سره ایمیج د سره واغسته دا ګوره ما سره هغه ایمیج دلته راغی داسې ګوره دې تاسو د ډیسکول شي دې نه پوزیشن ګوره داسې برکته داسې ګوره ما سره دا از سلیکټ شو ګوره دی هو تاسو دې کې ګورئ ما چې دا کوم ایمیج دا ما جوړ شو ته کله تاسو بیا سیو کړئ او په یوټیوب باندې اپلوډ کړئ هغه بالکل داسې سلورګوټ ښکاري دین اخو تاسو بیا په دې کې نور ایډیټینګ هم کولای شئ تاسو بیا کا اکثر دا کومي سرکل چی وي اکثر به کله ګولم تاسو داسې لګول ته راشي تاسو بل ته سرچ کړئ سرکل داسې ته سرچ کړئ سرکل او دا سرچ کړئ پی ان جی داس به راشل دا سرچ کړئ سرکل پی ان جی دا کومي سرکل چې وی ګورئ تاسو دې ډاونلوډ کولای شئ هر قسم او دا هم په دغه طریقه سره نن سره شي واپس دلته کې لګول شي په تصویر باندې او راځل شي ګورئ د ما سره ایمیج جوړ شو اوس یو کوم څنګه د 3 ډاټ په کلیک کوم دلته کې یا دلته بس راځي شم د سه د داسې په کلیک کوم ګورئ دا ما چې کلیک کوم ډبل ته کې ما دا آپشن نشي سیو اس پروجیکټ دی سیو اس ایمیج دی سیو اس ایمیج په داسې کلیک کوم بیا بس وکم دلته لاندې وراشي ګورئ تاسو کوالټي دلته کوم ډایمنشن چې د کسٹم نه تاسو راواله د الټرا دا کوي ګورئ دا بیا به سیو ټو ګل دی باندې کلیک وکړئ ګورئ دوست دې مې ته ګورئ ما سره ریډینګ شروع ده ما سره فل ایچ ډي کوالټي کې کومي
په ګیلري کې به سیو شي. ګوره اوس ګیلري ته ځم تاسو سره ایمیج راوړم. دا ګورئ زه اوس دلته رالم دلته ایمیج تاسو اوس راوړم. ګورئ اوس دلته ما سره سیو شوي درې ما سره راغی. ګورئ ایمیج راغی ګیلري ته. دا ما سیو پروفایل جوړ شو د یوټیوب دپاره فیسبوک دپاره اوس دلته کې بالکل وغواړم داسې یوز کوم بیا بالکل ګول هلته کې ښکاري. دغه یو ساده اسان شان طریقه وه. امید لرم ویډیو ستاسو خوښ شوي وي. خوښ شوي ځان سره لایک کړئ، مخکې خپل ملګرو سره هم شریک کړئ. انشاءالله ملاقات کېږي په بل نوي ویډیو کې. د لوی الله په امان.